اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د څلورمې سپارې 15 درس دی او د سورة النساء نهم نه تر 11 آیت ورسره کولی شئ چې وګورئ. قولا سدیدا، خبره محکمه. یأکلون، خوري. وسیصلون سعیرا، او زرده چې هغوی به داخل شي دوزخ ته. یوصیکم، حکم کوي تاسو ته. للذکر، مفهوم د څه دی؟ چې د یو نر اولاد لپاره یا چې د سړي برخه. مثل حظ الانثیین، برابر ده د برخې د دوه ښځو. ثلث، دوه برخې په دریو کې. ابواه، د ده مور پلار. فلأمه السدس، نو د هغه د مور د پاره شپږمه برخه ده. لا تدرون، تاسو نه پوهیږئ چې، مفهوم دا دی تاسو نه پوهیږئ چې. امید دا درس مو شوی. نور دوستان سره هم چنان شیر کړئ. الله مو مل شه.